بسم الله الرحمن الرحیم. نو دا په حقیقت کښې یو موډل و چې موږ او تاسو رسم کړي. د دې هندسي موډل او د دې شکل په واسطه باندې موږ او تاسو وکولای سوای چې د درختي ارتفاع لاسته راوړو. درختي ارتفاع مو ډېر په اسانۍ سره لاسته راوړله. دا یو هندسي شکل و. دا هندسي شکل خود یو موډل دی. بل هر شی چې د هغسې موږ او تاسو رسموو د دې لپاره چې یو تحلیل وکړو، دې ټولو ته موډل ویل کېږي. دا نفر دی یو ګین په بیټ باندې وي او هغه غورځي د دې لپاره چې د ګین حرکت پیدا کړو او د ګین پر تابع حرکت یا پروجیکټایل موشن پیدا کړو. دا رااخلو د کاغذ پر مخ باندې ترسیموو. دغه ترسیم هم یو هندسي موډل سو. یا موج دی د اوبو، فرض مثال اوبو مواج دي د سمندر د سطحې اوبه چې باد ورسره مشلي او هغه کښې مد و جزر یا پورته و کښته منځته راوړي. دغه ټوله د کاغذ پر مخ باندې تعبیرول دې ته یو هندسي موډل ویل کېږي. را به ځو ډایمنشن انالیسیس یو مثال ته. ډایمنشن انالیسیس اول به دغه کویز یې سره حل کړو. په کویز کښې راته وایي دوهم کویز دی، وایي صحیح که غلط. د جمله چې دی لیکلې آیا دا صحیح ده که غلط. Dimensional analysis can give you the numerical value of constants of proportionality. Dimensional analysis can give you the numerical value of constants of proportionality. معنا بودي تحلیل موږ او تاسو ته یو عددي مقدار یا ثابت هم په لاس راکوي، یا د ثابت د حلولو دپاره هم کار ځینې اخیستل کېږي، کوم چې په الجبریک شکل باندې مخته راته راځي. یعنې په الجبریکي ډول باندې هغه ثابت کمیت هم موږ او تاسو ته په ثبوت رسوي. لکه فرضاً په دغه مثال کې اکس مساوي کېږي پر 2 مربع، فاصله مساوي کېږي په نیمایي د تعجیل ضرب وخت مربع سره. په دغه د بودي په تحلیل کښې موږ او تاسو دا هم په ثبوت رسوای سو چې رښتیا دا 1/2 مربع دا ورسره صحیح دی، او که یا دغه ثابت کمیت دا 1/2، او که د 1/2 په ځای فرض مثال 2/2 راوستل سي، یا 15/3 راوستل سي، یا 16/1 راوستل سي، آیا هغه به هم ورسره صحیح که یا ډایمنشن انالیسیس موږ او تاسو صرف د دې لپاره کاروو چې د مساوات دواړه خواوې د بود له نظره سره مساوي کړو. ثابت کمیت په دې کښې حذفیږي. موږ او تاسو نه پوهېږو چې آیا 1/2 به دلته صدق وکړي که 2/2 به صدق وکړي، په هغه بالکل نه پوهېږو. هغه ثابت کمیتونه مکمل ځینې ایسته کوو. یعنې دا جمله فالس یا غلطه ده. ولې چې دی دلته ویل دي ول د ډایمنشن انالیسیس یا بودي تحلیل د دې لپاره استعمالیږي چې هغه عددي قیمت هم په کښې کې په ثبوت ورسېږي. عددي قیمت په ډایمنشن انالیسیس کې په ثبوت نه رسېږي، د هغه سره هېڅ سروکار نه لري. په ډایمنشن انالیسیس کښې یو مثال راکړی دی. ول که چیرې وي مساوي په AT، وي سرعت دی، A تعجیل، T وخت دی، آیا دغه رابطه دا وي مساوي کېږي په AT سره. دا په ډایمنشن انالیسیس په ډول سره ثبوت کوي چې صدق کوي که یا چې رښتیا هم سرعت مساوي کېږي په تعجیل ضرب وخت او که نه. که چیرې وګورو سرعت خپله جوړ د څه شي څخه دی؟ د طول تقسیم پر وخت څخه دی، یا اوږدوالی تقسیم پر وخت L تقسیم پر T دی. اخو وي مساوي کېږي L پر T. صحیح، دا رابطه دا خو به زموږ او ستاسو په ذهن کې چې وي مساوي کېږي په L تقسیم پر T سره. ښه، بل نو وي راته ویل ده چې وي مساوي کېږي په څه شي باندې؟ په A ضرب T سره. د وي پر ځای به نوشته که A ضرب T، دا مې نوشته کړه. مساوي کېږي په A خود یې تعجیل ځای چې دی L پر T مربع دی، د A پر ځای یا تعجیل پر ځای به اوږدوالي تقسیم پر وخت مربع ولیکو. T خو نو خپله وخت دی، هغه به ورسره ولیکو، دا یې وخت. یعنې د تعجیل څنګ ته T یعنې وخت دی، هغه به دلته ولیکو. د بودي تحلیل کښې موږ او تاسو باید د هر یوه هغه مخفف ولیکو. T یعنې وخت. ښه، په مخرج کې دلته T مربع دی، په صورت کې یو T دی. دا دوه به سره اختصار سي، دا مربع باید د T سره اختصار سي، صرف یو T به دلته پاته سي. نو L به خپله ولیکو تقسیم پر T. ګوره د AT څخه موږ او تاسو څه شي لاسته راوړل؟ L پر T لاسته راوړل. او خود یې سرعت مساوي په څه شي وو؟ په L پر T سره وو. بناً که چیرې دوی وایي چې سرعت مساوي په AT سره دی، و دا خبره ځکه صدق کوي چې سرعت هم L تقسیم پر T دی
او تعجیل چې په وخت کې ضرب کوي هغه هم ال پر ټي لاسته راکوي بناء دا دواړه د مساوات راسته طرفونه مساوي دي بناء چپه هم سره مساوي کیږي نو ځکه وایو چې رښتیا هم سرعت مساوي کیږي په تعجیل ضرب وخت سره درې مثال ته براسو په درې مثال کې راته وایي په درې مثال کې راته وایي که چیرې ا د جسم تعجیل وي کې یو ثابت عدد وي یې سرعت وي او ار یې شعاع وي دغه د ان او د ام توانیه وټاکئ چې څو به یي بخښئ زما دلته که چیرې ا تعجیل وي کې ثابته کمیت وي ار شعاع او وی سرعت وي کې چې وخت ثابت سوله نو خو باید په ډایمنشن انالیسیس کې حذف سي د منځه ولاړ سي ولې چې ډایمنشن انالیسیس طریقه چې د هغه د ثابت کمیتونو د لاسته راوړلو دپاره نه ده په هغه کې یوازې موږ ورته بودونه تحلیلوو چې آیا دی د کتلې پر بود دی د اوږدوالي یا طول پر بود دی د وخت پر بود دی پر کوم بود باندې دی تعجیل خو معلوم دی چې ال پر ټي مربع دی ادا تعجیل خپله به ولیکو مساوات مساوي علامه به خپله ولیکو کې چون ثابت کمیت دی د منځه ځي بلکل ته ذکر کېږي نه ار شعاع ده شعاع خپله طول ده یا د اوږدوالي واحد دی یعنی ال ا د ار پر ځای به ال ولیکو یعنی لینت توان یې ان دی دغه ان به دلته ورسره ذکر کړو دا بل خو نو سرعت دی وي او سرعت موږ تاسو ته معلوم دی چې طول تقسیم پر وخت اوږدوالی تقسیم پر وخت عبارت د سرعت څخه دی اخو ال پر ټي مو ولیک توان یې ام دی یعنی کلي توان ام ورته لیکو د ال پر ټي توان مهم دی دا ام په حقیقت کښې هم د سرعت توان دی هم د مخرج توان دی د دواړو توان دی انو ال او د ال چې دی د دې مخرج یو دی سرعت په سرعت کې ضرب کو مخرج په مخرج کې ضرب کو چون سرعتونه دواړه د قاعدې له لوري سره مساوي دي یعنی د دې سرعت هم ال دی دا هم ال دی د دواړو ال څخه به یو ال ونیسو توانونه به یې جمع کړو ان او ام به دواړه سره جمع کړو ادا ان جمع ام دا د توان په قاعدو کې مو ویلي وه د قواعد داسې وه چې که چیرې د قاعدې سره برابرې وي یو قاعده نیسو او توانونه سره جمع کېږي د ضرب په حالت کې د دغه د شعاع په توان د ان چې دی مخرج یو دی انو هغه یو به په ټي کښې ضرب کړو د ټي توان هم ام دی دا په یاد لري دا ام هم د سرعت ام د مخرج هغه خود یې ټي کېږي ټي په توان د ام صحیح دی اوس نو دلته دغه سرعت او دغه سرعت دواړه سره مساوي دي دی هم ال دی قاعده یې د قاعده هم ال ده د دې توان یو دی د دې توان ان جمع ام دی ان جمع ام مساوي په یو سره سو دا د ان جمع ام مساوي په یو سره سو په مخرج کې دلته ټي ده دلته هم ټي ده مخرجونه هم سره مساوي سول لیکن د ټي توان دلته دوه دی او د ټي توان دلته ام دی نو ام او دوه هم خپل منځو کې سره مساوي سول ام مساوي په دوه سره سو اوس چې ام خود یې دوه سو قیمت په لاس راغلی همدغه د ام پر ځای دوه به دلته وضع کړو چې دوه ولیکې دلته دوه به مساوات د بلې خواته راواړو علامه به یې منفي سي د یوه څه چې دوه تفریق کړو موږ ورته ته به منفي یو په لاس راکړي بنا وایو چې د ان قیمت منفي یو سو او اوس دلته لیکلی سي چې تعجیل مساوي کېږي کې ثابت کمیت دی ار معنا شعاع په توان د ان مو دا دی لاس ته راوړي چې منفي یو دی دلته به منفي یو نوشته کې وي خو نو سرعت دی او ام مو په لاس راوړي چې ام دوه دی انو سرعت به دلته ورته مربع کې بناء لیکو چې ا مساوي کېږي په کې ضرب ار په توان د منفي یو ضرب سرعت مربع کې او سرعت مربع دواړه په سرعت کې لیکلی سي یوازې ار په توان د منفي یو دی چې ار په توان د منفي یو کولی سي مخرج ته راوړي او توان یې بیا مثبت سي هر عدد چې توان یې منفي که چیرې مخرج ته یوسي توان یې مثبت کېږي ار په توان د منفي یو چې مخرج ته راوړي ار په توان د مثبت یو کېږي هر عدد چې توان ونه لري دا معنا لري چې توان یې مثبت یو دی د واحداتو په تبدیل کښې یو تر ټولو ښه اسانه مثال دغه دی چې وایي 15 انچه څو سانتي متره کېږي 15 انچه تاسو پیدا کړئ چې څو سانتي متره کېږي د دې دپاره چې 15 انچه سانتي متر ته واړو موږ او تاسو ته باید معلوم وي چې یو انچ څو سانتي متره کېږي یو انچ په دقیق ډول سره 2.450 سانتي متره کېږي او اوس داسې لیکو چې 15 په خپله ولیکو انچ ورسره لیکو که چیرې په ضرب کو په یوه کښې کم فرق نه راولي یعنې د 15 انچ راواخه مکمل په یوه کښې ضرب ښه
یو عبارت د هغه کسري حالت څخه دی چې صورت او مخرج سره مساوي وي. که چیرې مساوي صورت په مساوي مخرج باندې تقسیم کې تا ته یو په لاس درکوي. یو عدد چې په هر عدد کښې ضرب کې او یا یې هم باندې تقسیم کې په هغه عدد کښې هېڅ فرق نه راولي. اخو ضرب یې که په داسې کسري حالت کښې چې صورت او مخرج سره مساوي وي. اوس نو په صورت کې موږ افتسي مطلوبه واحد لیکو، په مخرج کې هغه واحد لیکو چې د دغه په اسانۍ صورت سره اختصار سي. اخو په صورت کې به ولیکو 2.45 سانتي متر، په مخرج کې به نوشته کو انچ. یو انچ خو دې 2.45 سانتي متر کېږي. کولی سي دغه 2.45 سانتي متر او انچ سره اختصار کړي، بیرته تا ته یو په لاس درکړي. 15 انچه په یوه کې ضبط کړي، تا ته خو دې 15 انچه په لاس درکړي، هېڅ تفاوت نه پکښې راغلی. ښه، اوس نو په صورت کې چې موږ افتسي خپل مطلوبه قیمت لیکو سانتي متر، کوم چې انډول دی مساوي دی د دغه انچ سره. ښه دا همدا دې ولیکئ، په مخرج کې به خو دې یو انچ ورسره ولیکو. دغه انچ او دا انچ به دواړه سره اختصار سي، چون یو په صورت بل په مخرج کې دی، بناءً یوازینی قیمت یې سانتي متر پاته سو. او اوس 15 په 2.45 کښې ضرب کې چې 8.1 کېږي، واحد یې هم سانتي متر سو. دا د واحداتو د تغییر او تبدیل تر ټولو اسانه طریقه ده. رابسې یو بل سوال ته، که څه هم دا سوال کویز موږ افتسي په اتیا درس کې ووایو، خو داسې یو لنډه اشاره به ورته وکړو. The distance between two cities is 100 miles. که چیرې فاصله د دوو ښارو ترمنځ 100 مایله وي. What is the number of kilometers between the two cities? د دغه دوو ښارونو ترمنځ فاصله په کیلومتر سره به څو وي؟ یعنی آیا په عددي ډول سره تر 100 به اضافه وي په کیلومتر سره، که به تر 100 کم وي په عددي ډول سره؟ لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهېږو چې مایل غټ دی نظر کیلومتر ته، یعنی یو مایل 1.609 کیلومتر کېږي. بناءً نو 100 مایله چې کیلومتر ته واړه د کیلومتر عدد یې باید غټ سي تر 100. یعنی که چیرې سره تبدیل یې کړې، تا ته دغه 1.609 چې کله په 100 کښې ضرب کړې، تا ته 180.9 په لاس درکوي. نو د دوو ښارونو ترمنځ فاصله 180.9 کیلومتره ده. اوس دا 180.9 غټ دی که 100 غټ دی؟ د عددي مقدار له پلوه 180.9 غټ دی باندې. بناءً د کیلومتر په عدد سره د دوو ښارونو ترمنځ فاصله غټ راځي نظر وصلو ته. د بي جزء صحیح دی، larger than 100 معنا یعنی غټ دی تر 100. ربطو د واحداتو د تبدیل یو بل ډېر ښه مثال ته. څلورم مثال کښې داسې راته وایي، که چیرې یو نفر په موټر کښې حرکت کوي، سفر کوي، یو ځای روان دی او د ده سرعت 28 متر پر ثانیه دی. نفر سرعت 28 متر پر ثانیه دی. آیا دغه موټر چلوونکی تر هغه سپیډ لیمیټ اضافه سوی دی که نه دی؟ په داسې حال کې چې سپیډ لیمیټ په دا سړک باندې لوحې لګېدلي د ترافیکو چې وایي تر 15 مایله پر ساعت اضافه مه ځئ. یعنی دی باید دغه 28 متر پر سکند یې ته تبدیل کړي 2 مایل پر هاور ته، چې ایا رښتیا هم تر دې خو به زه اضافه نه یم روان. داسې نه وي چې د 28 متر پر سکند تر 15 مایله پر ساعت اضافه یي، بیا خو نو دی خپل تر ټاکلي حد یې تجاوز کړی دی، باید قرار سي. د دې دپاره چې دی دا معلومه کړي چې رښتیا هم د 28 متر پر ثانیه تر 15 مایله پر ساعت اضافه نه دی، نو خو باید یو واحد سیسټم ته یې واړوي، دواړه باید یو واحد ته واړوي. 28 متر پر سکند باید مایل پر ساعت ته واړوي، یا هم 15 مایله پر ساعت باید دی متر پر سکند ته واړوي چې سره مقایسه یې کړي. د مقایسې دپاره دی راولاړېږي د 28 متر پر ثانیه چې د ده خپل سرعت دی، دا رااخلي اړی یې 2 مایل پر ساعت ته، چون دواړه یو سي. نو چې اړه یې 28 متر پر ثانیه باید په داسې کسر کښې ضرب کړو چې سرعت او مخرج سره برابر وي. متر باید مایل ته واړول سي او سکند باید ساعت ته واړول سي. ول چې مایل پر ساعت موږ تاسو ته په لاس راکړي. اوس نو د 28 راواخه زموږ ستاسو مطلوبه قیمت چې دی هغه په سرعت کې نوشته که په مخرج کې هغه قیمت وسره نوشته که چې دلته وسره اختصاریږي. د سکند دا بیا برعکس چون په مخرج کې دی، د سکند چون په مخرج کې دی، دلته په سرعت کې دغسې قیمت نوشته که چې د ده د مخرج سره اختصار سي. په مخرج کې هغه مطلوبه قیمت راوله چې موږ او تاسې غواړو چې هغه خود هاور یا ساعت دی. ښه اول دا 28 راواخه مایل تقسیم پر 1409 متره کښې
ضرب که یعنی 1 مایل تقسیم په 1409 متره او بل دی چې غواړي د ثانیې څخه خلاص کړي او ساعت ته یې واړی نو باید په 3600 کښې ضرب پر 1 ساعت تقسیم شي 3600 مې ځکه وویله چې دا 80 ثانیې او 80 دقیقې سره ضرب کړي 3600 کېږي 1 دقیقه او 1 ساعت سره ضرب کړي خو 1 کېږي خو په هر صورت اول ثانیه و منټ ته اړولې ده بیا منټ و ساعت یا هاور ته اړولې ده او اوس چې صورتونه سره ضرب کې مخرجونه ګرده سره ضرب کې او پر بل یې وویشې 15 مایل پر ساعت لاسته راکوي نو بناء وایو چې د سرعت تر خپل لیمیټ اضافه سوی دی باید دی قرار شي یا هم په بل عبارت که چیرې دی غواړي کیلومتر پر ساعت ته یې واړوي دغه 15 مایل پر هاور که چیرې غواړي کیلومتر پر ساعت ته یې واړوي مخرج خو هغه هاور یعنی ساعت دی په هغه باندې کار نه لري یوازې صورت چون دلته مایل دی او د مطلوب دا دی چې کیلومتر ته یې واړوي باید مایل راواخلي په کیلومتر کې ضرب کړي خو چې پر مایل تقسیم کړي دواړه مایلونه به یو د بل سره اختصار سي په صورت کې به یوازې کیلومتر پاته سي 15 چې په 1.0 نقشه ضرب کې 130 کیلومتر پر ساعت په لاس درکوي دا بس order of magnitude ته order of magnitude یعنی تقریبي قیمت موږ ورته د کلکولیشن یا د محاسبې دپاره په اسانه ډول سره داسې لاسته راوړو یو سوال دی عمومي راکړی دی وایي تاسې د انسان د ژوند د تنفس یا د ساه اخیستلو اعداد لاسته راوړي شمېرې یو انسان خپل د ژوند په طول کښې خپل په عمر کښې څو وارې ساه اخلي د دې دپاره چې ته ساه اخیستنه لاسته راوړې فکر اول خپل د ځان سره وکړه دغه کلکولیشن دغه محاسبه یې پله پرېږده دا محاسبه دغه د کتاب محاسبه د هر چا خپل د ذهن مطابق کړې ده اول په دې کې فکر وکړه د انسان ژوند څو عمر دی زما په نظر زوم 70 کاله دی ښه په یوه کال کې څو ساعته دي اخو یو کال راواخ په 315 کې ضرب که دا یې ورځو ته واوښتل یوه ورځ په 24 کې ضرب که دا یې ساعت ته واوښتل اوس انسان چې کله ساه اخلي موږ ورته په اسانۍ سره چې لاسته راوړو د دقیقې په حساب یې لاسته راوړو یو انسان په یوه دقیقه کې څو وارې ساه اخلي اخو د هغه ساعت راواخه بیا یې دقیقو ته واړوه نو خو وخت چې تا 315 په 24 کې ضرب کړله نو خو کال یې واړوئ و ساعت ته بیا یې په شپېتو کې ضرب کړه دقیقو ته دې واړوئ په یوه دقیقه کې دی څو وارې ساه اخلي زما په نظر د ګوګل د معلوماتو د رویه د 15 څخه تر 20 وارې پورې انسان ساه اخلي دلته په کتاب کې تاسو ته لیکلي وایي 10 وارې ساه اخلي 10 وارې نو بیخي کمه ده خو خیر په هر صورت ته دې سره 10 وارې او زما او ستا په ذهن 15 الی 20 وارې یعنې 10 وارې په یوه دقیقه کې ته خپل ځان سره کښېنه فکر وکړه په یوه دقیقه کې 10 وارې بیخي کم دي بیا د انسان په ژوند کې ډېر داسې ګړی راځي چې په دقیقه کې دی حتی تر 20 وارې ډېره ساه اخلي ولې چې ستړی سي ځغلي بل کار کوي خو دا ګرده خپل په ذهن کې سره ضرب کړه خو چون دلته خبره د order of magnitude ده یعنی یو ډېر تقریبي قیمتونه یې رااخیستي دي نو بنان دوی دا محاسبه داسې کړې ده یو کال یې پره راواخه و دقیقو ته یې واړوه کال چې دقیقې ته اړی نو خو کار راواخه په ټول داسې کسرو کښې یې ضرب کړه چې صورت او مخرج مساوي وي اول ته تا ته مطلوبه قیمت یا مطلوبه واحد په لاس درکړي کال په مخرج کې کال اوس د 90 په صورت کې یو کال څو ورځې کېږي 315 ورځې دوی د اسانۍ دپاره 400 ورځې نیولې دي ښه دا چون ما خبره دلته order of magnitude ته وکړل order of magnitude دې ته ویل کېږي معنا ګرده تقریبي قیمتونه اوس 315 په راواخ په 40 کې ځکه په شپېتو کې ځکه دا څه ستونزمن کار دی ادي ټول اسانه کړی دی 400 ورځې دي یعنې 315 په خپله 400 ته تقرب کړی دی په دې خاطر 400 ورځې نیولې ضرب یې کړه 40 ساعته بېرته بیا ډېرېږي 25 چې ده د سلو څلورم حصه ده نو په دې خاطر دی 25 ساعته نیولې ده په 25 ساعته کښې یې پسې ضرب کړه یعنې دا به خود یوه ورځ په شپېتو کښې بېرته پسې ضرب کړه دا به هم تا ته دقیقې ته واوړي ساعت چې کله په شپېتو کښې پسې ضرب کړې او اوس 4 په 25 کې ضرب کړه 4 د 25 سل په شپږو کې ضرب کړه دا یې هم 600 2 صفره دغه دي 600 ضرب 2 صفره او یو هم د 25 له خوا څخه صفر دی دا یې 15 دانې صفر دی 8 ضرب لس په 15 شپږ لکه دقیقې سولې یو کال ګوره داسې اسانه حساب یې ورته کړی دی او خو شپږ لکه دقیقې راواخه څو د انسان عمر څو کاله دی تقریبي ډول 70 کاله دی
خو شپږ په اووه کې پسې ضرب کړه دا یې هم شپږ به 42 دوه یې بېرته حذف کړي دي 4 یې نیولي دي لس په توان د 15 دی یو صفر دلته دی دی دوه چې سره ضرب کې 42 کېږي د دوه څخه هم یو دانه راخیستی دی دا یې ګرد لس په توان ده و یعنې 40 میلیونه دقیقې د انسان ژوند تقریبا 40 میلیونه دقیقې دی په 40 میلیونه دقیقې کښې دی څو وارې ساه اخلي دی وایي په یوه دقیقه کې دی 10 ساه اخلي تقریبي قیمتونه دي ګرد 40 میلیونه چې کله په لاس کې ضرب کې دی 400 میلیونه یا 0.4 بیلیونه 0.4 بیلیونه ساوي اخلي په یوه دقیقه کښې ګوره دلته یې لیکلي دي وایي د دې په ځای چې موږ 400 ضرب 25 ضرب کړه دا کار مو ځکه وکړئ چې اسانه و که نه وای موږ کولی سوای چې 315 په 430 کې ضرب خو دغه کار به یو څه په اصطلاح یعنې کلکولیټر ته ضرورت لري او دقیق حساب ته ضرورت لري دا داسې په خپله باندې ژر ژر ویلی سي چې تقریبا 400 میلیونه ساوي اخي انسان په ژوند کښې کولی سي چې تاسې هغه هم حساب کې وایي که چېرې څوک وایي چې 80 کاله دی د انسان عمر بیا نو هغه تقریبا 2 دقیقې راځي چې کله یې پکښې ضرب کړې بیا 0.5 بیلیونه ساوي اخلي د اهمیت وړ ارقام یا significant figures د اهمیت وړ ارقامو کښې یو مثال راکړی دی چې په ضرب کښې دوه عددونه که چېرې موږ سره ضربوو چې یو یې طول او بل یې اوږدوالی دی دغه دوه که چېرې سره ضرب نو خو موږ او تاسې ته یو قیمت په لاس راکوي د هغه د صحیح ارقامو مقدار موږ او تاسې په څه ډول لیکو رابسو د هغه مثال به سره ووایو وایي یو کارپېټ غالۍ د موږ او تاسې اخلو په یو مستطیل شکله کوټه کښې یې هواروو په داسې حال کښې چې د دې غالۍ یا د دې فرش اوږدوالی په دقیق ډول سره 12.1 متره دی او 3.46 متره عرض دی تاسو د دې کوټې مساحت لاسته راوړئ څه رقم څومره مساحت باید ولري چې هماغه فرش باید موږ او تاسې په بازار کې ورته رانیسو په تقریبي ډول سره نو څه کولی چې یو فرش دوکان والا ته ولاړ ته ورته ووایو چې ما ته ته اګزیکټلي 3.9 متر مربع فرش راک خو ورور دې ته حساب نسم کولی داسې یو رفلی اسټیمیټډ نمبر راته ووایه چې څومره فرش دې په کار دی زه به هغه درکړم اشه اوس نو ته راولاړې چې څو باید ته ورته ووایې دا 12.1 بیا راواخه په 3.46 کې ضرب چون 12.1 متر طول دی 3.46 متره عرض دی طول ضرب عرض عبارت د مستطیل د مساحت څخه دی کله چې په کلکولیټر باندې ضرب کې تا ته 3.9 متر مربع په لاس درکوي دا هغه اګزیکټ قیمت دی چې اوس په کلکولیټر کې ته سره ضرب کړه دا قیمت په لاس درکوي کله چې ته ورسې دوکاندار ته باید د دې څخه هغه تقریبي قیمت ورته ووایه نو تقریبي قیمت یې په داسې ډول ورته ویلی سو چې هغه د صحیح ارقام یې باید موږ او تاسې په نظر کې ونیسو هماغه ورته ووایي صحیح ارقام د دوی دواړو د ضرب حاصل څخه داسې لاسته راځي په دا دواړو قیمتونو کې تر ټولو کم یو درلودونکي د لږ صحیح ارقامو دی په دې کې خو 3 دانې دي 3 4 6 3 د صحیح ارقام شول په دې کې 4 دانې دي 1 2 3 4 د صحیح ارقام دي د دې دواړو د ضرب حاصل هغه باید کمترین صحیح ارقام چې هغه 3 دانې دي 3.9 باید ورته ووایو د دې دپاره چې 3.9 هم ورته اسانه کړو باید راونډ اپ یې کړو یو راونډ ډاون دی بل راونډ اپ دی راونډ اپ دې ته ویل کېږي چې دغه که چېرې تر 5 یو عدد لوړ و د هغه څخه یو را اخلو پر دا وروستي عدد یې ور اچوو د 9 څخه یو دانه راواخه یو په دې ور واچوه دلته خو دې صفر ورسره ولیکه دا یې هم 4 متر مربع کله چې ورسو موږ او تاسو ته وایو چې 4 متر مربع فرش راک دا اوس موږ او تاسو د دې فصل هغه تمرینونه سمري ته به راسو دغه سمري به درته ووایم په سمري کښې وایي تعریفات یې وه تعریفات څخه مطلب یعنې پېژندګلوي وه د څه شي پېژندګلوي موږ او تاسو دلته وکړل په میخانیک فزیک کښې 3 اساسي فزیکي واحدات وو په میخانیک فزیک کې چې اول اوږدوالی یعنې لینت بل ماس یعنې کتله او بل ټایم یعنې وخت په بین المللي سیسټم اس آی سیسټم کښې د طول واحد متر دی چې په ام سره لیکل کېږي د
ماس یا د کتلې واحد کیلوګرام دی چې په کیجی سره مسما دی او د وخت واحد سیکنډ دی چې په ساده اس سره لیکل کیږي په ځینې کتابو کې په اس ای سی یعنی سیکنډ سره لیکل کیږي فرق نه کوي معمولا په دې کتاب کې دی په اس سره لیکي respectively یعنی په ترتیب سره these fundamental quantities cannot be defined in terms of more basic quantities دغه اساسي واحدات تر دې نور نه اسانه کیږي نه ساده کیږي چې موږ تاسو دغه متر راواخښه متر د څه د روی څخه نور جوړ شوی دی څه سر ضبط شوی دی چې متر په لاس راغلی دی یا متر خود ځان ته یو مستقل تعریف لري کیلوګرام خود ځان ته یو مستقل تعریف لري چې بل د هیڅ وحداتو څخه نه دی تشکیل شوی ثانیه خود ځان ته یو مستقل واحد لري چې بل د هیڅ نور وحداتو څخه نه دی تشکیل شوی کثافت عبارت دی د اجسامو کتله نظر و حجم ته کتله تقسیم پر حجم عبارت دی د جسم د کثافت څخه دې ته کتلوي کثافت ویل کیږي کتلوي کثافت مساوي کیږي کتله نظر حجم ته او وزنی کثافت مساوي کیږي وزن تقسیم پر حجم ډایمنشن لایسس یا بودی تحلیل هغه طریقه ده چې په هغه کې موږ تاسو صرف فزیکی ابعاد د مساوات د دواړو خواو د لاس ته راوړو چې آیا دوی په انډول کښې دي که نه چې هغه په درو اساسي کمیتونو پورې اړه لري ال معنا اوږدوالی ام معنا کتله او ټي معنا وخت په دې کښې موږ او تاسې کوم ریاضیکي کمیتونه چې یې راکړي وي په کنسټانټ یعنې ثابت هغه په نظر کښې نه ورسره نیسو خدای دې وکړي چې سر مو خلاص شوی وي ومن الله